سلامونه دوستانو، الماني په پښتو ژبه جلزی سره په خیر راغلی. نن ورځ غواړم تاسو ته د الماني ژبې د ساعت وختونه در وپېژنم. نو راځو شروع کوو. په ټوله کې عام او ډېر کارېدونکي عبارتونه د ساعت پوښتنې لپاره په دوه ډوله دي چې یو هم رسمي ده او بل هم عامیانه ده. نو راځو د رسمي څخه شروع کوو. وی شپېت ایست وخت څومره دی او یا هم څو بجې دي. وی فیل اوه ایست اوس څو بجې دي چې دا یې عامیانه ده. اوس د دې لپاره ما مثالونه چمتو کړي دي چې هم د 12 ساعته وخت لپاره دي او هم د 40 ساعته وخت لپاره. لومړی راځو د 12 ساعته وخت لپاره چې عددي ساعت 2 نیمې بجې راځي چې په الماني کې ورته وایي اس ایست هلب دغای او موږ په پښتو کې ورته وایي یعنی اوس 2 نیمې بجې دي. او د 40 ساعته وخت لپاره موږ یعنی دغه 2 نیمې بجې څه ډول ښودلی سو. اس ایست 14 اوه 30 یعنی په پښتو کې موږ ویلی سو چې اوس 14 بجې او 10 دقیقې دي. دا یې لومړی مثال څه. اوس راځو دویم مثال ته. Es ist Viertel vor 4. Viertel 15 دقیقو ته وایي یعنې چې 15 دقیقې او فوه پاتې وي. عددي ساعت په 12 ساعته وخت کې یعنې 3 بجې او 45 دقیقې دي. او په الماني کې موږ ورته وایو چې es ist Viertel vor 4 یعنی معنا یې دا ده چې اوس 4 بجو ته 15 دقیقې پاتې دي. دا 12 ساعته وخت لپاره څه او 40 ساعته وخت لپاره موږ بیا داسې وایو es ist 15 اوه 45 یعنی 15 بجې او 45 دقیقې دي چې دا د 40 ساعته وخت لپاره څه. د نورو درسي ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب، لایک او نظر مو هېر نسي. مننه. یوه نړۍ.